د ورځې نفل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې کړه؟ د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورځې د نفلو پوښتنه وکړه د وخت په لحاظ باندې دور ټول د تاسو طاقت نشته، یعنی دوام تاسو په عمل نشئ کړی لکه نبی علیه السلام به چې کوم او زده کړه خو د عمل دپاره وي. دوی ورته ویل ته خو راته بیان کا، یو روایت کې راځي که د چا طاقت و خو هغه د عمل به پکې کني زده خو به هم شي ټیم خو معلومات خو به راته وشي. نو دور ویل حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې سهار به لمر د دغه طرف نه دومره راجګ شو لکه مازدیګر په وخت کې چې غره ته څومره ورنږدې وي په دغه وخت کې به یې لمونځ وکړه. بیا به چې دلته دومره راجګ شو لکه ماسپښین په وخت کې چې دغه طرف ته وي دلته به بیا لمونځ وکړه. دغه ځای نه هم د مازدیګر د احنافو په رایه باندې تاخیر د مازدیګر د لمانځه ثابتېږي، ځکه دغه طرف نه چې وخت مکروه تیر شي و نیزه غوندې لمر راجګ شي دلته به نبي علیه الصلات والسلام نقل کړه لکه مازدیګر په وخت کې نو چې مازدیګر هلته یو نیزه لمر نږدې وي په هغه وخت کې د مازدیګر وخت بهتره ده چې هغه تعجیل نه وي، که تعجیل وي بیا خو لکه د دومره سره راځي. دلته خو د ماسپښین په وخت کې وکړو چې ماسپښین په وخت کې زحوه کبرا د لاس لسمې بجې به دلته نفل کړل لکه د ماسپښین په وخت کې چې لمر په دغه طرف باندې وي.